سلامونه ګرانه دوستانو مینه بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یونۍ ویډیو کې زه تاسو ته د فیسبوک څخه د انلاین پیسو ګټلو طریقه درښیم او زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې آیا له فیسبوک څخه پیسې ګټلی سو او که نه سو ګټلی، او که ګټلی سو په څه طریقه په څه رقم یې له فیسبوک څخه ګټلی سو. نو ملګرو که تاسو چیرې نن سبا کې فکر کوئ زیاتره خلک په فیسبوک کې، په یوټیوب کې، مثلا په همداسې ټلګرام هر اپلیکیشن کې دا پوسټونه کوي او دا وایي چې موږ له فیسبوک څخه مثلا دومره پیسې وګټلې دومره پیسې. چې یو سکرین شاټ ما هم خپل ټلګرام چینل کې تاسو سره شیر کړی، تقریبا یو سلو درې اویا ډالره یې وو ملګري ماته راولېږه چې ما مثلا راته ویلې چې دا مې تر ویستله او ویډرا مې کړله. نو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته دا درښیم چې آیا رښتیاني سره له فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي، لکه یوټیوب سره مثلا یوټیوب کې ویډیوګانې تاسو جوړوئ او د یوټیوب کې چې مثلا ستاسو ویډیوګانې کتل کېږي او د هغه په کتلو سره تاسو ته پیسې درکوي. نو آیا فیسبوک څخه په ویډیوګانو پیسې ګټل کېږي او که په عکسو باندې پیسې ګټل کېږي او که نور په لیکنو سره پیسې ګټل کېږي؟ دا ټول طریقه په تشریح ډول درته وایم او ټول طریقه به تاسو درښیم چې له فیسبوک څخه څنګه کولی سو پیسې وګټو او څنګه کولی سو چې هغه ترلاسه کړو په افغانستان کې. که تاسو چیرې په افغانستان کې، په بل ملک کې، په هر ځای کې سئ، تاسو کولی سئ له فیسبوک څخه پیسې وګټئ. ما هم ډېرې څېړنې په فیسبوک کې وکړې او دا مې را معلومه کړه چې فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي. خو څو شرطونه لري چې هغه شرطونه باید تاسو ورته تکمیلوئ، ورته پوره کوئ بیا او بعد هغه تاسو کولی سئ چې د فیسبوک څخه په خپل عکس په پورته کولو یا کوم سټوري چې تاسو فیسبوک کې ورکوئ په هغه باندې کوم ښه لیکنه چې تاسو په فیسبوک په هغه لیکنه باندې تاسو هم کولی سئ فیسبوک څخه پیسې وګټئ. نو ملګرو راځو فیسبوک خواته. که زموږ ټلګرام چینل هم درسره نه یې فالو کړی، دا زموږ ټلګرام چینل دی بلاسکیز په نامه، دا سره فالو کړئ. نو موږ به تاسو ته هر ورځ د انلاین کاروبار په اړه دلته ویډیوګانې، پوسټونه او داسې نورې خبرې به دلته درته نشروو. نو راځو ملګرو د فیسبوک په اړه د فیسبوک څخه څنګه کولی سو پیسې وګټو او فیسبوک څخه څنګه کولی سو دا پیسې نغد کړو په افغانستان کې. نو دلته راځو دا فیسبوک اپلیکیشن ده. فیسبوک اپلیکیشن به زه راخلاص کړم مثلا. دلته فیسبوک اپلیکیشن نه ګورم ملګرو، دلته ډېر پوسټونه دي. تاسو که چېرته هغه ملګري چې فیسبوک کې مثلا ګوري نن سبا خو په افغانستان کې زموږ زیاتره ملګري، زیاتره کسان چې دي فیسبوک ډېر مینوال دي. لکه تاسو که چېرته په ایران کې فکر وکړئ، د ایران کې د انستګرام ډېر مینوال دي چې هر یو مثلا انستګرام کاروي. خو هغوی د انستګرام له لارې کولی سي چې مثلا خپل عاید ترلاسه کړي. نو موږ که چېرې په افغانستان کې فیسبوک ډېر کاروو، نو فیسبوک څخه څنګه کولی سو خپل عاید ترلاسه کړو، خپلې پیسې ترې وګټو او هغه ویډرا کړو په افغانستان کې ترلاسه کړو. نو د دې لپاره ګورئ دا فیسبوک صفحه ده چې ده ملګرو، دا فیسبوک صفحه ده. په دې کې په دوه رقمه کولی سو چې پیسې وګټو. اول طریقه چې ده ملګرو، تاسو کولی سئ خپل د کوم آی ډي هم څه ده، فیسبوک کوم پروفایل هم څه ده، دا ګورم ملګرو زما پروفایل ده، زما فیسبوک آی ډي ده څه ده. د دې طریقه هم تاسو هم کولی سئ چې فیسبوک څخه پیسې وګټئ. او بل طریقه څه ده، تاسو به فیسبوک پیج لرئ، له فیسبوک پیج څخه تاسو هم کولی سئ چې پیسې وګټئ. نو اول لازمه د فیسبوک د پروفایل څخه څنګه پیسې ګټل کېږي او د فیسبوک پروفایل په کوم ډول پیسې ورکوي فیسبوک او په کوم ډول دا نقد کېږي. نو که چیرې ملګرو تاسو راسئ خپل پروفایل ته، نو تاسو دلته به یو آپشن لرئ د چیش په نامه، تاسو دلته یو آپشن لرئ د ایډ فرینډز په نامه. تاسو خو به اول چیش کار کوئ، اول به د خپل فیسبوک د کوم آی ډي سي ده دا به درته چینجوئ، لکه د فیسبوک صفحې غوندې به یې جوړوئ. چې تاسو ملګرو که چیرې تاسو ایډ فرینډ ولرئ، نو تاسو 15,000 ملګري که چیرته پوره سي، نو تاسو ته په هغه کې په فیسبوک کې مثلا ریکویسټ نه قبلې ګورم هلته تقریبا 2 نفره ریکویسټ کړي، زه که دا کنفرم باندې ورته کلیک کړم، نو دلته ماته وایي چې تاسو 15,000 نفره پوره دي. نو تاسو نسئ کولی چې نور مثلا کنفرم کړئ. نو که چیرې ستاسو د فیسبوک آی ډي نو تاسو هم 15 ملګري چې کله پوره سي، نو تاسو نسئ کولی سئ چې نور ملګري ورسره اضافه کړئ. نو راځئ دلته یو طریقه ده، په دې طریقې تاسو کولی سئ د فیسبوک ملګري مو په 1 لک 2 لکه ته هم ورسوئ. نو تاسو به خپل فیسبوک صفحه راړوئ، خپل بخښنه سره خپل فیسبوک آی ډي به راوړئ خپل فیسبوک صفحې ته. یعنې فیسبوک آی ډي به داسې جوړوئ لکه د فیسبوک صفحه سي. څه مګور که چیرې تاسو دلته ورته اوس ګورئ دلته کې ګورئ د ما تقریبا 5,100 فالوورز دي. نو دغه کوم آی ډي چې دا د فیسبوک ما دا صفحې ته اړولې ده او دغه څخه زه کولی سم ارنینګ وکړم، یعنې پیسې ترې وګټم. په کومې طریقې سره او کومې کړنلارې لري او کومې طریقې سره کولی سو دا پیسې ترې وګټو. نو که چیرې تاسو راسئ خپل فیسبوک صفحه داسې واړوئ، نو تاسو به اوس وایئ چې دا څنګه اړول کېږي. نو د هغه لپاره به زه هم تفصیلي ویډیو پرې جوړه کړم او تاسو ته به در وښیم چې څنګه کولی سو د خپل فیسبوک آی ډي
خپل فیسبوک صفحې ته واړوو او که چیرې تاسو یوټیوب کې هم سرچ کړئ نو زیاتره ویډیوګانې ستاسې فیسبوک آی ډي فیسبوک صفحې طریقه تاسو ته ښیي. خو خیر انشاءالله زه به ویډیو پرې جوړه کړم نو په نوي ویډیو کې تاسو دا طریقې درښیم چې څنګه کولی شو له فیسبوک څخه کوم طریقو څخه پیسې نغد کېږي پیسې ترې ګټل کېږي په افغانستان کې. نو ملګرو په دې کې ګوره په څو اپشنه که تاسو چېرته راسئ فیسبوک ته نو فیسبوک کې چېرته تاسو یو ویډیو ورکوئ په ویډیو باندې هم تاسو ته پیسې درکوي. که چېرته تاسو ته مثلا تاسو خپل پوسټ هم کوئ پوسټ هم پیسې تاسو ته درکوي او که چېرته تاسو ریلز جوړوئ ریلز باندې هم لکه د انستګرام ریلز یا لکه ټیک ټاک ویډیو هغه باندې هم تاسو ته پیسې درکوي. او بل مهمه خبره دا ده ملګرو تاسو که چېرته فیسبوک سټوري ورکوئ ګوره دا فیسبوک سټوریانې تاسو به ټول سره شناخت لرئ دا د فیسبوک سټوریانې دي. که چېرته تاسو د فیسبوک سټوریانې هم کوئ له فیسبوک سټوري څخه هم کولی سئ پیسې تر وګټئ. نو زه دلته راځم پروفایل باندې ورته کلیک کوم او کوز ورته راځم نو دلته په ده باندې ورته کلیک کوم پروفیشنل ډیشبورډ پروفیشنل ډیشبورډ باندې ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته ماته مثلا دغه کوم هغه سه دغه میاشتې کې په 28 ورځو کې مثلا ما ورته کړي دي هغه راته ښیي سیده نو دلته ماته وایي چې تقریبا 232 مثلا خلکو تاسو ته راغلي دي مثلا نوي تاسو ته راغلي په 28 ورځو کې او همداسې نور شیان لري دلته تاسو د فیسبوک هغه درښیي. دې ځای کې تاسو راسئ ملګرو په دغه طریقې تاسو کولی سئ له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړئ پیسې ترلاسه کړئ. اول څه ملګرو د فیسبوک سټار دی دوم څه د ملګرو ایډز آن ریلز او بل څه د ملګرو د فیسبوک بونس دی. نو بل څه دا په دې کې ملګرو په دې کې مهم څه بل دی کانټینټ مونټایزیشن. کانټینټ مونټایزیشن هغه ته وایي چې کله تاسو یو سټوري ورکوئ یو خط کوئ خط لیکنه کوئ یا همداسې یو وخت چې کوئ هغه څومره کسان ګوري نو تاسو ته به د فیسبوک څخه عاید ترلاسه کېږي. دغه کوم سټار چې دی ملګرو په دې اولنۍ کې زه تاسو ته خبره کوم سټار څه په درخو فیسبوک څخه په د څخه سټار له طریقې څنګه کولی سو فیسبوک څخه موږ ته پیسې راکوي یا په دغه سټار باندې موږ ته پیسې راکوي دا څخه موږ نغدولی سو. سټار هغه اپشن د ملګرو تاسو که چیرې ستاسو ویډیو د چا خوښ سوه نو تاسو دغه بدل کې تاسو ته سټار درلګي لکه ټلګرام سټار چې دی دا سټار بیا تاسو ته په نغدو پیسو بدلېږي لکه چیرې تاسو په ټیک ټاک کې فکر کړی وي ټیک ټاک کې ګلونه لګوي په لایف کې ګلونه لګوي نو تاسو به دلته په ویډیو کې مثلا سټار تاسو ته خلک درلېږي او دغه سټار بیا تاسو کولی سئ چې په نغدو پیسو یې واړوئ. او بل دلته لیکلي ملګرو ایډز آن ریلز دا لږ زره مهمه ده ملګرو ایډز آن ریلز هغه ده ملګرو چې تاسو کله یو ویډیو جوړوئ لکه د ټیک ټاک ویډیو داسې ده مثلا 10 ثانیې 60 ثانیې 10 ثانیې 40 ثانیې دته وایي ریلز یو دقیقې نه کمې نو داسې کله تاسو جوړوئ نو دغه باندې به تاسو ته یو ایډز راځي کله چې هغه ایډز راځي یو اعلانات پکې راځي نو هغه اعلانات له مخې تاسو ته اتومات په ډول سره فیسبوک پیسې درکوي. او بل څه د بونس د ملګرو په دې بولنس کې تاسو دلته په دې بونس طریقه هم تاسو ته ښیمه که چیرې ملګرو تاسو فکر کړی وي تاسو ته یو دلته لیکلي ویکلی چیلنج دلته ګوره دغه ځای کې تاسو ته څه شي لیکلي کانټینیو یور ویکلی چیلنج په دغه ویکلی چیلنج کې که چیرې تاسو ته هر اپشن تاسو ته ښیي زه په دې باندې ورته کلیک کوم چې تاسو لږ زره په واضح ډول درته تشریح کړم. دلته ګوره ویکلی چیلنج کې ماته لیکلي ملګرو دغه ځای کې اول سر کې تاسو ته مثلا زما خپل آی ډي دلته لیکلي چې get 10 new followers دلته ماته لیکلي چې مثلا 10 new followers مثلا په دغه هفته کې ترلاسه کړه او بل راته لیکلي چې publish 5 new public post راته لیکلي چې مثلا 15 پوسټونه که هغه راته کې د ما زه لیکنه کوم که عکس جوړوم که ویډیو جوړوم هر شی چې جوړوم نو دا په پوسټ کې حسابېږي. او بل راته لیکلي دغه ځای کې چې get 300 interaction on your post د دې مطلب چې تاسو کوم پوسټ کوئ مثلا که عکس جوړوئ که لیکنه کوئ یا مثلا ویډیو جوړوئ نو 300 لایک به خوري څه ده نو دغه د ویکلی چیلنج سره دا ویکلی چیلنج تاسو کله پوره کوئ په د ویکلی چیلنج کې تاسو ته بیا دغه بونس درکوي دغه بونس تاسو کولی سئ په نغدو پیسو واړوئ. نو بل راځي په دې کې دلته کې تاسو چې دغه د اپشن د سلطه راکاش کې دلته چې لیکلي دی مونټایزیشن دلته تاسو خپل لیدلی سئ مونټایزیشن لکه د یوټیوب مونټایزیشن څه ده په دې مونټایزیشن څه باندې ورته کلیک کړئ. ګوره بونس خو مې درته تشریح کړه بل راځي انسټریمرز که چیرې تاسو مثلا چېرته سفر کوئ په مثلا همداسې چېرته ځئ یا مثلا کور کې لایف کوئ لکه مثلا ټیک ټاک کې تاسو لایف کوئ همداسې فیسبوک کې لایف راځي په دغه لایف کې تاسو یو اعلانات را شو کېږي مثلا یو کوم ایډز تاسو ته راځي په دغه ایډز په طریقه تاسو هم پیسې تر ګټلی سئ. او بل راځي ملګرو په دې کې آخري اپشن څه ده سبسکرایبیشنز
سبسکرایبیشن چې شته سبسکرایبیشن هغه ته وایي ملګرو ستاسو کې چیرته راسئ دغه مثلا سبسکرایب کړئ نو هغه کسان چې تاسو آی ډي سبسکرایب کوي نو هغوی نه یو څه اندازه پیسې غواړي مثلا $0.5 $1 یا مثلا 0.1 سنت دومره ډالر ترې غواړي هغه ډالر چې کله تاسو مثلا سبسکرایبیشن کې نو هغه به تاسو ته اتومات تاسو اکاونټ ته راځي او تاسو کولی شئ هغه ویډرا کړئ نو دا به زه ټول تفصیلي تاسو در وښیم ملګرو چې څنګه کوو فیسبوک آی ډي مثلا فیسبوک صفحې غوندې واړوو او څنګه کولی شو چې ویکلی چیلنج مثلا ته پوره کړو او څنګه کولی شو چې دغه ته ویډرا وکړو نو په دې کې مهمه یو شو اپشنان تاسو درښیم ملګرو چې دغه کوم چې تاسو ته اوس ما در وښودلو لکه مثلا ریلز ده مثلا همداسې او بل سټارز ده او بونس ده بغیر له دې چې کانټینټ مونټایزیشن دلته ګورئ دوی چې لیکلي کانټینټ مونټایزیشن هغه ته وایي ملګرو چې تاسو دغه یو کې به هم کار نه کوئ نو تاسو به فقط یو عکس کوئ مثلا عکس به جګوئ یا مثلا یو ویډیو به جګوئ یا همداسې لیکنه به کوئ نو له هغه طریقه مثلا تاسو ته هم پیسې درکوي لکه یوټیوب کې مثلا چې ویډیو جګوئ هر هغه څوک چې مثلا ستاسو ویډیو ګوري دغه ویډیو کې تاسو ته اعلانات ښیي که نه په هغه اعلاناتو باندې تاسو ته پیسې درکوي نو دلته هم تاسو که چیرې تاسو عکس ګورئ تاسو سټوري ګورئ تاسو ویډیو ګورئ نو فیسبوک دغه طریقې تاسو ته څه شي درکوي پیسې درکوي نو په دې کې خو دا د فیسبوک آی ډي ده ملګرو فیسبوک راځو فیسبوک صفحې غوره کړئ دلته تاسو ورته کلیک ملګرو ما څو صفحې دي نو زه ملګرو په دغه مثلا ورته کلیک کوم یو صفحه تاسو ته راخلاصومه چې ما اوس تازه جوړ کړې ده او غواړم چې په همدغه باندې تاسو ته خبرې وکړم چې فیسبوک صفحه هم فالوورس اخلي او که نه اخلي او په دې کې مثلا څنګه کولی شو عاید ترلاسه کړو نو که چیرې ملګرو تاسو تازه فیسبوک صفحه جوړه کړئ نو تاسو ورته اندېښنې مه کوئ ځکه تازه فیسبوک صفحې دومره په اسانۍ سره مخ ته نه ځي نو زیاتره زره مشکل لري او په تاسو کوشش کوئ چې ویکلی چینل دلته پوره کوئ که دلته راسم په دغه کې ډاشبورډ باندې ورته کلیک کوم څه ده نو دلته ماته لیکي چې دلته ګوره کانټینیو یور ویکلی چیلنج دلته چې لیکي دا ویکلی چیلنج ډیر مهم ده تاسو به دا پوره کوئ چې دا کله تاسو مثلا په هر هفته کومې میشن ستاسو درخي هغه میشن ورته پوره کوئ نو تاسو فیسبوک صفحه به انشاءالله ډیر زر پر مخ لاړ شئ او تاسو کولی شئ دغه عاید ترلاسه کړئ راځو په عاید په اړه درته غږیږم چې عاید له فیسبوک صفحې څخه څنګه ترلاسه کوئ فیسبوک آی ډي څخه عاید څنګه ترلاسه کړو که چیرې تاسو فکر وکړئ له ټیک ټاک څخه صدا تاسو د پیپال په طریقه یا بانک اکاونټ په طریقې تاسو کولی شئ خپل پیسې ترلاسه کړئ همداسې که چیرې تاسو یوټیوب ته فکر وکړئ د یوټیوب څخه تاسو کولی شئ مثلا خپل عاید ترلاسه کړئ چې مونټایز شي یا به تاسو خارج کې یو کس لرئ مثلا پاکستان کې یا مثلا اروپایي هیوادو کې تاسو به یو کس لرئ دغه په نامه ایډسنس به جوړوئ او دغه پیسې به راباسئ نو راځو د فیسبوک څنګه طریقه ده د فیسبوک دا طریقه ده ملګرو که چیرې تاسو خارج کې کس ولرئ نو هغه هم بهتر ده دغه مثلا دغه طریقه ولرئ دغه د بانک اکاونټ راواخلئ مثلا دغه مشخصات راواخلئ تاسو خپل فیسبوک مثلا صفحې سره اډ کړئ او هغه تاسو کوم پیسې چې دغه کس ته ورسي او هغه کس تاسو ته بیرته رانغدي کړي بله مهمه طریقه دا ده ملګرو چې تاسو کولی شئ په خارج څوک ولرئ که نه تاسو کولی شئ پیپال اکاونټ جوړ کړئ پیپال اکاونټ که خپل لاس کې سي نو له هغه طریقه کولی شئ چې د خپل پیسې له فیسبوک څخه وباسئ پیپال اکاونټ ته پیپال اکاونټ هم د اوس حسابي اپلیکیشن چې کوم ده د پیپال اپلیکیشن پیسې په افغانستان کې نغدوي نو تاسو کولی شئ پیپال اپلیکیشن څخه خپلې پیسې د حسابي له طریقه به هر ولایت کې د افغانستان نغده کړئ نو ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ کړي ویډیو مو چېرته خوښ سوي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ نو دا زیاتره ملګرو پوښتنه کوي چې آیا له فیسبوک څخه په رښتیانۍ سره پیسې ګټل کېږي او که نه ګټل کېږي هو 100% فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کېږي هغه هم په افغانستان کې ټوله طریقې زه تاسو ته درښیم انشاءالله تاسو له ما سره پاسئ زموږ یوټیوب چینل کې چیرې نه یې سبسکرایب کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ او حتمني د ویډیو ته یو لایک درسره ورکوئ تر څو زموږ دا زحمت بې ځایه لاړ نه سي نو تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم الله په امان مخ ته مخه شه